سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. افغانستان او ایرلنډ ترمنځ د درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ دویمه لوبه نن ترسره کېدله، چې دغه لوبه په متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره کېدله، چې په دغه لوبغالي کې ډېر شدید باران وورېدی. د دواړو لوبډلو ترمنځ دویمه نړیوالې ورځنۍ سیالۍ لغوه شوه. افغان لوبډله به د درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ وروستۍ لوبه د سې شنبې په ورځ د ایرلنډ پر وړاندې ترسره کېږي. افغانستان دغه وروستۍ لوبه وګټي نو سیریز به د افغانستان لوبډلې په ګټه تمام شي. که د ایرلنډ لوبډله دغه وروستۍ لوبه وګټي نو سیریز به 1-1 مساوي شي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ وروسته د ایرلنډ لوبډلې سره درې نړیوالې شل-اوریزې لوبې هم ترسره کړي، چې لومړۍ لوبه د مارچ میاشتې پر 15مه، دویمه پر 18مه او دریمه لوبه پر 18مه نیټه ترسره کېږي. که غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلوماتو څخه ځان خبر کړئ، نو حتما زموږ پیج سره فالو چینل درسره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.